د انرژي نړیواله اداره وایي چې په تیر میلادي کال کې په نړۍ کې د الکتریک موټرو پلور 25 سلنه زیات شوی او اټکل کوي چې سږ کال به په هرو 5 پلورل کېدونکو موټرو کې یو الکتریک یا برېښنايي وي. د دې نړیوالې ادارې د هغه راپور پر اساس چې د سه شنبې په ورځ د اپریل 23مه یې پر خپله ویبپاڼه خپور کړ، په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې 14 میلیونه الکتریک موټرونه پلورل شوي دي او سږ کال به ټول 18 میلیونه دا ډول موټرونه وپلورل شي. د روان 2024 په لومړیو دریو میاشتو کې هم نږدې 3 میلیونه او 400 زره الکتریک موټرونه پلورل شوي چې دا د تیر کال د ورته مودې پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. حاضردمه چین د الکتریک موټرو تر ټولو ستر بازار دی. د نړۍ د ټولو الکتریک موټرو په سلو کې 80 یوازې په چین کې دي. د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې په چین کې 1,900,000، په ټوله اروپا کې 800 زره، د امریکا په متحده ایالاتونو کې 400 زره او نور نړۍ کې 300 زره برقي موټرونه پلورل شوي دي. په تیرو 2 کلونو کې د الکتریک موټرو په صنعت کې 500 میلیارډ ډالر پانګونه شوې او تمه شته چې تر 2030 پورې به په نړۍ کې د الکتریک موټرو شمیر 40 میلیونو ته ورسیږي. الکتریک موټرو مرسته وکړه چې تیر کال په نړۍ کې 130 میلیونه ټنه لږ ګلتوني غازونه خپاره شي. سږ کال به دا ډول غازونه 180 میلیونه ټنه کم وي او په 2030 کې به د الکتریک موټرو له برکته 840 میلیونه ټنه لږ ګلتوني غازونه خپاره شي. الکتریک موټرونه نه یوازې دا مرسته کوي چې هوا ککړه نشي، بلکې چارج یې د موټرو خاوندانو ته تر تیلو خورا ارزانه تمامیږي.